د جمي شپه په کار ده د جمي شپه په کار ده او لږه اوږده په کار ده هغه به څنګه ښکاري لږه اوده په کار ده اسمان په ځمکه پروت وي باران شیبه په کار ده لکه سپیاکه سوځم دینه لمبه په کار ده تسکین پې ښه پویه دی رستو توبه په کار ده ګرانو ملګرو یو وارې بیا پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو ملګری صاحب مانیروال یمه ملګرو ډېره موده پس در سره بیا مخاطب شوم په دغه هیله باندې چې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې ژوند به کوئ او ژوند ته به نور ملګري هم پرېږدي ملګرو زما له طرف نه او د ادبي ملګرو د ټول ټیم د طرف نه ډېرې دواګانې او سلامونه په ځان ومنئ ملګرو راغلي یو یو داسې علاقې ته راغلي یو داسې ملګري خواته راغلي یو چې د ډېرو پیجونو نه به تاسو لیدلی وي د هغه شعرونه تاسو خوښ کړي دي بونیر ته راغلي یو ډېره زرخیزه ځمکه له ډېر شاعران یې پیدا کړي دي ډاکټران یې پیدا کړي دي په هر پروګرام کې وامه او زه ډېر فخر سره وام ځکه چې هغوی د چا نه پټ نه دي زما در څنګ زما یو ډېر ګران ملګری سبزلي مجبور را سره ناست دی او په روکه کې په مخه راغی خلک وایي ما په اسمان غوښتی دي او خدای په ځمکه راکړه نه را سره ناست دی ټیم هم ډېر نه لم هغه سره اول یو څو خبرې او بیا به تاسو ته شعرونه ډالۍ کوو او سبزلي په پروګرام کې درته هرکلی وایو ډېره زیاته مننه صاحب صاحب ستاسو او ستاسو د ټیمو او د دې نه پس به درته یو غزل ډالۍ کړمه چې ارشاد د انتظاره خلک مه وباسئ خلکه د کاره خلک مه وباسئ د انتظاره خلک مه وباسئ خلکه د کاره خلک مه وباسئ ماحول به ښه شي ښه خبره به وي ماحول به ښه شي ښه خبره به وي د ښه کرداره خلک مه وباسئ او د چا دپاره زنده‌باد مه وایئ د چا دپاره زنده‌باد مه وایئ د چا دپاره خلک مه وباسئ د پېښور ښکلی ښار مه ورانوئ د پېښور ښکلی ښار مه ورانوئ د ښکلي ښاره خلک مه وباسئ او تاسو به هم د اعتبار خلک شئ تاسو به هم د اعتبار خلک شئ د اعتباره خلک مه وباسئ د سبزلي د زړه ارمان دا دی چې د سبزلي د زړه ارمان دا دی چې بس د مایاره خلک مه وباسئ ډېر ښه ګرانو ملګرو د مجبور صاحب نه تاسو غزل واورېده خو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو او بیا به هم کوشش کوو دی له به راځو بیا به هم راځو ځکه تاسو خوښه کوئ موږ به ستاسو خوښه پوره کوو موږ تاسو سره وعده کړې ده سبزلي مینهوالو سره به نور څه شریکې ډېره مننه یو غزل به ورسره بل شریک کړمه چې څومره یې کړاو کولو څومره یې خوارۍ کولې څومره یې کړاو کولو څومره یې خوارۍ کولې خدای ته یې سوال کولو خدای ته یې زارۍ کولې او په ما په ښار کې مازدیګر شو او رایاده مې شوه په ما په ښار کې مازدیګر شو او رایاده مې شوه په مازدیګر کې دعاګانې لیونۍ کولې ډېر ښه اوس د یو بل د مخه مرګ ته تیارېږي خلک اوس د یو بل د مخه مرګ ته تیارېږي خلک مخکې به چا د چا د مخه زندګۍ کولې ډېر ښه او ځکه نه ژوند پې ځان له واخله چې ومنمه ځکه نه ژوند پې ځان له واخله چې ومنمه چې د پیسو پسې اوږدې مسافرۍ کولې ډېر ښه سبزلي څوک مړو بېګا د خوب کې څوک لیدلی و سبزلي څوک مړو بېګا د خوب کې څوک لیدلی و زه دې راویښ کړمه په خوب کې د سلګۍ کولې ډېر ښه ملګرو د سبزلي نه بل غزل هم واورېدو او زمونږ داسې روږ غونته کې ملګری ډېر په ګرانه په ګوتو باندې راځي زه وایم چې یو بل غزل هم تېنه تاسو سره شریک کړو په شریکه تېنه خوندونه واخلو سبزلي خپلو مینهوالو ته بل غزل هم ډالۍ کړه چې خوندونه تېنه واخلي ډېره زیاته مننه بل غزل دی چې د جدایۍ او د بیلتون به درته څه وایمه د مسافرو د ژوندون به درته څه وایمه د جدایۍ او د بیلتون به درته څه وایمه د مسافرو د ژوندون به درته څه وایمه او دا دواړه نه دي په یو بل باندې بلها مین دي دا دواړه نه دي په یو بل باندې بلها مین دي د دې پښتو او د پښتون به درته څه وایم ډېر ښه دا بیا ووایه ډېره زیاته مننه دا دواړه نه دي په یو بل باندې بلها مین دي د دې پښتو او د پښتون به درته څه وایم او د کلي خلکو دا عذاب دی او که نه ووایئ د کلي خلکو دا عذاب دی او که نه ووایئ د دغې پېغلو د کونتون به درته څه وایم ډېر ښه که پیشو پوهه
هر انسان زما په شان سبزلي که پې شو پوهه هر انسان زما په شان سبزلي ستا د شعرونو د لوستون به درته څه وایم ډېر ښه ډېر ښه د هورو د هلمانو مهالت ته بلا لارې دي د هورو د هلمانو مهالت ته بلا لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلا لارې دي ګرانو ملګرو د بغداده دانش صاحب دغه شعرونه د سبزلي مجبور نوم شعرونه غزلې واورېدي هیله لرم چې ستا د ژوند یو څو ګړی یو څو لحظې به پرې تېرې شوي وي هغه ملګري څوک چې زموږ نه غوښتنه کوي مسافر ملګري دي وطنوال ملګري دي شعر سره مینه ساتي هم د هغوی دپاره به موږ دغه کوشش کوو چې موږ داسې ملګري راپیدا کړو او تاسو سره یې شریک کړو یو جهان مننه یې کوم ملګرو که څاګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودلو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره بیا مخاطب کېږو تر هغه دمه پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت چېرته چې ومې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان